سلامونه نیکیلې. کابل هم تقریبا د څو کاله کېږي چې د ګرمۍ په طرف باندې روان ده. پکای چې کله کله د غرمې له طرفه لګی غومره یخوالی نه کوي، د سړي د ګرمۍ هغه نه پرې ختمېږي چې لږ هوا یخه کړي. نو ما یې ورې کونړی کولر راوړ، کار یې ونه کړ، بیا مې بل راوړ، کله به یو شی خراب شو کله به بل شی خراب، اخر مجبور شوم هلته راځه له خپل ذهن نه لږ کار واخلم. لاړم بازار ته، البساس باندې مې دغه چوکاټ جوړ کړ ورته چې په اشداره کې بندېږي. ګوره دا اشداره ده، او دې ته مې د فیلډر موټر دا پکای واخیسته او دا مې په خپله پکې فټ کړ. بیا مې دته د باندې باډۍ چې البساس جوړه کړې وه واښه مې کې ولګول، او له وښو نه وروسته مې دته ذخیره جوړه کړه، اوبه مې پکې واچول. دغه یو پایپ ده، دغه موټر ده، تاسې وګورئ دا په 240 روپۍ باندې دا موټر ورکوي. دا موټر ده عادي ډي سي په بیټرۍ باندې چلیږي، نو هم پکای چلیږي هم موټر چلیږي. دغه اوبه په دې پایپ کې پورته ځي، هلته مې بل پایپ ورته سوری کړی ده، د اوبه بیرته کته راځي سرکولوشن کوي او د یخوالی بیرته یخ هوا کوټې خواته به که څومره زیاته ګرمي د غومره یخوالی کوي. تاسې وګورئ څومره یخوالی کوي، 26.6 درجې او 20% رطوبت هم لري چې هغه هیومیډیټي ورته وایي. دا رطوبت موږ تاسو ماشومان ته ډیره فایده کوي، ځکه په ګرمي کې دوی دا پوزې ډیرې زیاتې وچیږي چې بیا وینې کیږي. رطوبت لږ لندبل ده چې د هوا لږ لمده ساتي، د تنفس لپاره هم په ګرمي کې ډیره ښه وي. نو موږ تاسو کولی شو له خپلو امکاناتو نه کار واخلو، په ډیرو کمو ناچیزو بودیجه باندې کولی شو موږ تاسو ځان لپاره یو ډیر ښه شی جوړ کړو.